السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو تاسو مرګ سلیمان سالار مرګرو په خپل پیج او چینل کې راته کله ما یو وړو کې اون ته کې ویډیو پیغام در کوم پر سایډ به تاسو ته ویډیو ښکاری ډیر سبق آموز ویډیو دا ډیر د عبرت نه ډکه ویډیو دا او خاص کر د روزي لپاره هغه خلک چې موږ روزي نیولې دا هغه خلک چې کم مالدار خلک دي غریب خو خلک خو خیر دغه شانوي خو مالدار خلک چې مطلب دار چې هغه مطلب د لکونو روپو بغاړو کې ګرځي هر ورځ غوښي خوري کبابونه خوري دغه شان بوته د خربوزي دوانې راوړي او دغه شان خلکو ته فکر نه نو راځي تاسو د خور د خبر ووري د دینه پسته سبب بیا ز خپل میسج هم در کوم او تاسو نن په میسج واړم خو راځي د خور د خبر ووري معنا پلان مرشه چې نلر نه تل نه ګورا چې نشته ولا ولم كنت نشتري اختار 5 له خير مخكي ګورو عندك سرنجي نشته کوکه واړو ورونه مې دي نوړې نه راځي چې وی خوري ځای کوم نار پاسي هر کله په اوري یو په ورته کراوي بس په ما راځي او یا پورا نوړې چې نشته کوکه افسوس مقام دی یار تاسو ردی دا جړه وره دا خبره وره کنه واړو واړو مې دیو لکه روپے ټاپ کراوړي دیو کور خرچه وته څنګه په 15 لک روپے وسه کور کې چا وینځ بچا مور خبره کوي مړې ډوډۍ راکی کنه څوک چاره ډوډۍ نه ورکې چې ډوډۍ نه دی وړول هر کله په روپے ټاپ کا اوپر راوړي چې لاس ټاپ کې راوړي هغه لاس روپے شي راوړي کور ته وي بابا موږ په دې باندې شي چې راوړو پورا به راوړو تاسو وړو ته چا وې تاسو خلکو له خدمت کوي خلکو له راکوي خو دې در باندې راوستي د کار چا سره دا خود موږ سره دې مرسته وکړي دا واړو ماشومان دي زمونږ نشته سرپناه موږ نشته دغه کور کې پراته ټول چې به هغه ته خیمه کې تیر کو واړو ماشومان د یخ نه راوړل کېدل څوک هم نشته چې موږ یو باندې ډوډۍ راکړي الله دې هغه خلکو سره دغه وکړي چې موږ سره څوک مرسته وکړي مدد دې را سره وکړي دا به چې وکړو کور کې میچ هم نشته دا واړو پلاستیکونه والي ډوډۍ په سره والي څوک یې ولا ورکړي څوک یې ولا ورنکړي چنډې راوړي بس هغې له ناسې اوبو سره یې خوري بالکل ملګرو دغه ویډیو تاسو وکتله پر بقینو کماله خو ځان له جړه راوستله او قسم دې کو زه مطلب د دې ما دا مقصد چې ما څوک پیژنې یا ما ته څوک خسړې و هیڅ وخت ما ته خسړې نه او قسم دې چې چا په گاون کې دغه شان خلک کې کنه غیله دی یو ټوک نونې ورکی یو جوړه کپڑے دی ول اختر لوالي او مطلب چې څنګه سړی خپل بچي دغه کوي کنه دغه شان د پرتو بچو خیل له موسادي دغه شان چې سړی خپل تور سره لري کنه دغه شان د پرتو تور سره خیل وسادي نو چې بده هر څومره خبره کوي کمی دي کنه هو بس روزه ده خاص کر د دې روزي لپاره ور سره تخپل لوګه معلومه را چار بده کې سمره لوګه تندره کنه سمره سره ته کېږي سمره سره وږي کېږي نو دغه شند هر مسلمان احساس وسره او د الله کارونو مطلب ټول د خیر دی چې سکای الله پاک در انسان د خیر لپاره کوي او چرته دا روزه نه موږ ته وسنګ به تلګي چې یو غریب سره په دنیا کې څنګه وخت لري او د لوګه څه شه دی او د تند څه شه دی د بیماری څه شه دی دا مطلب دغه شان دا انسانان چې کوم غریب خدای پیدا کړی دا مالدار د امتحان لپاره دی دیشو نو هغه مالدارو لا مطلب د دې خیر کو د ارز سره تعلق د زدانه مچ دغه د دې سره د भरपूर مدد وکړي چې هغه بالکل یو زنانه د سینې شي کولای چې هغه خپل نظام نه صادر لري کیو یو سوشل میډیا ته کینیو به فیسبوک لا خپل ویډیو ورکی چې یاره موږ مطلب د لوګي نه قسم ده دار یو زنانه شان خو نشي کړي پښتانه زنانه خو د سینې بالکل نشي کولای خدای بس مجبوری کنه نو دغه مجبوریانو لپاره هر سړی د خپل گاون کې سړی معلوم دی خپل روري کې مت معلوم دی خپل کلی کې مت معلوم دی نو مطلب دا چې یوازې دغه زنانه سره نو چې تاسو مطلب دغه سره تعاون کوي یا مطلب د نور چا سره دغه شان کو تاسو په گاون کې سو کې یا تاسو په کلی کې سو کې یا تاسو په رشتہ دارو کې سو کې خپل موسنه کېږي نو یو ملګری لور شو ورو دا کس غریب دی دل یو 1500 روپۍ راکا نن بل کجوري راواله صابه ولا به بوتل ولا بل لکه یو کور نه بل نه ساتل کېږي خو چې کوم دی نو هغه شان د مدد ضرورت هغه شان نه هغه مدد کول پکار دي او زمونږ ان شاء الله مشن هم دغه چې غریب سړي مرګستي او غریب سړي سره خورډر خلکو به دا سوچ راځي چې دا ځان مشورول غوړي او مطلب در قسمیه ته زدا خبر کوم زما مشورتي ته ضرورت نشته شکر الحمدلله په خپل کاروبار کولای او قسم دغه شان خلک مو درد چې کوم مطلب دار چې هغه جاری هغه بقي وي دا تاسو قتل کنه مطلب لاول غلور خبره کوي چې په روپې ټاپ کراوړو چرته لس ټاپ کې وبچاله راوړو 10 روپۍ شو
نو په 10 روپۍ باندې خو زما په خیال مارچس هم نه کېږي. بیا هغه مور چې کومې خبرې وکړې که نه دغه شان چې تاسو مطلب چې څومره ګورئ هغه خلک چې کوم دی د هغې هغه سینې چې کوم دی نو د درد نه ډکې د پریشانۍ نه ډکې نو دا ټایم چې کوم دی خیر روژه ده مرۍ هم وچېږي نو دا ټایم ما له راکړه اجازت چې چېرته مې د الله